بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اورېدونکو، د قیامت په ورځ لویه پیښه په پول باندې تېرېدل دي، ځکه چې تېرېدل یې سخت او منظره یې ویرونکې ده. د مؤمنانو پښې پرې الله رب العزت داسې کلکوي لکه چې په دنیا کې کلکې کړي وي، او د ګنهګارو منافقینو او د بېحیاو پښې به پکې داسې ښویېږي لکه چې په دنیا کې له باور او یقین کولو ښویېدلي دي. نو ځکه د صراط پل ستره معاینه او سخته آزموینه ده چې خلاصېدونکی ترې کامیاب او د لویې ډالۍ اخیستونکی دی، او پکې ښکېل شخص ناامیده، تاواني او بېشکه چې د عذاب څکونکی دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت په حال او ستونزو کې د صراط تېرېدل یاد کړي، او ویلي دي چې پیغمبران یې امید کوي او لار ترې لري، او دا یې هم ویلي دي چې امت به یې د سپارښت او د شفاعت نه ګټه اخلي. صراط د لغت له مخې پراخې لارې ته ویل کیږي، او په آخرت کې صراط د دوزخ په ملا تیر شوی پول دی چې ټول انسانان به ورباندې تېرېږي. صراط د دوزخ په سر جوړ شوی پول دی چې له تورې تیره او له ویښته نه نری دی، او د مارکونډۍ په څېر غټې کونډۍ او کړۍ لري چې د یوې میاشت مزل په مسافه اوږد او تور تم دی. په صراط باندې تېرېدل د عملنامو له ویش، د عملونو له تللو، د شفاعتونو حوض ته د ورتللو او د خلکو ترمنځ د حساب کولو وروسته دي. خو هغو کسانو چې په دنیا کې شرک کړی، هغوی په صراط باندې نشي تېرېدی. دا ځکه چې د قیامت په ورځ خلک ګڼ ډولونه لري. ځینې خالص مؤمنان دي چې شرک یې نه وي کړی، ځینې منافقان او نور مشرکان دي. مشرکان به په صراط باندې نه ورځي، بلکې د صراط د پول له کېښودو مخکې به هغوی اور ته غورځېږي، او په دغه پول باندې اسلام ته منسوب خلک ورځي چې مؤمنان او منافقان به پکې وي. پیغمبرانو منونکي خاص مؤمنان، ګناهګار او منافقان به له صراط سره ودرول شي، پرې تور تم به شي، او بیا به هر یو ته د خپل نیک عمل په کچه رڼا ورکول کیږي. د مسلم حدیث دی، ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها له نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل چې ځمکه او آسمانونه بدلیږي، دا خلک به چیرته وي؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل د صراط پول ته نږدې په تور تم کې به وي. په همدې ځای کې منافقان له مؤمنانو وروستي او پاتې کیږي، او ترمنځ به یې لوی دیوال کیږي چې منافقان به له مؤمنانو رابندوي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة حدید کې 14 آیت کې فرمایي:
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هغه ورځ چې منافقان سړي او ښځې به مؤمنانو ته ووایي لږ ودرېږئ چې موږ هم درڅخه رڼا واخلو. ورته به ویل شي بېرته ستانه شئ او هلته رڼا ولټوئ. نو ترمنځ به یو دیوال جوړ شي چې دننه خوا به رحمت او ښکاره خوا به عذاب وي. هغو کسانو چې په دنیا کې خپل ژوند د قرآن او د سنت په رڼا کې تیر کړی، دوی ته به په قیامت کې رڼا ورکول کیږي چې د تورتمونه به ورته رڼا کوي او پښې به یې له ښویېدو وساتي. او هغو کسانو چې له قرآن او له سنت څخه مخ اړولی، ژوند یې په خرافات او شرک او بدعت کې تیر کړی، دوی به د قیامت په تورتم کې ګډ وډ وي او له مؤمنانو به رڼا غواړي، خو هغوی به ورته وایي چې بیرته دنیا ته لاړ شي او له هغه ځایه رڼا راوړي. منافقین به ناامیده راستانه شي او مؤمنان به ترې لاړ شي. نو الله رب العزت به یې د جلا کولو لپاره دیوال جوړ کړي چې دننه خوا به رحمت او ښکاره خوا به عذاب وي. نو مؤمنان به جنت او منافقان سړي او ښځې به دوزخ ته لاړ شي. هغه کسان چې د صراط پول ته ورځي، که هغه مؤمن وي که منافق وي، هغه ته رڼا ورکول کیږي. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رب العزت د لیدلو په اړه فرمایلي، د مسلم حدیث دی. الله تعالی به ورته راښکاره شي او خاندي به، روان به یې کړي او هر یو منافق او مؤمن ته به رڼا ورکړي. د دوزخ په پول کونډۍ او غڼې دي چې د چا نیول الله رب العزت وغواړي نیسي یې. دې ځای کې به د منافقینو رڼا ختمه شي او مؤمنان به خلاص شي چې د لومړۍ خلاصېدونکې ډلې مخونه به د 14مې سپوږمۍ په څېر ځلیږي او دوی به 80,000 کسان وي چې حساب ورسره نه کېږي. منافق ته هم رڼا ورکوي، خو هغه رڼا ختمیږي، بیا په جهنم کې وغورځېږي. هغه رڼا ته کومه ګټه نه رسوي. هر مؤمن ته د هغه د نیک عمل په کچه رڼا او تیزي ورکول کېږي. نو څومره چې رڼا ډېره وي، هماغومره به تیز مزل کولی شي. لکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ځینو رڼا به د غره په څېر مخې ته روانه وي، د ځینو به له دې هم زیاته وي، د ځینو به د خرما د ونې په څېر په ښي لاس کې وي، د ځینو به له دې نه هم کمه وي، تر دې چې د وروستي نفر رڼا به د پښو په غټو ګوتو کې وي چې ختمیږي او بلیږي. چې رڼا شي پښه به اخلي او چې تورتم شي ودرېږي به. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دوی به له صراط پول نه تیر شي. الله رب العزت موږ خبر کړي چې کله د مؤمنانو له مخې سره رڼا روانه وي، نو دوی به داسې وایي، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ای زموږ ربه، زموږ دا رڼا پوره کړه او موږ ته بښنه وکړه، بېشکه ته په هر شي قدرت لرې. په اور باندې به ټول خلک ورځي او د خپلو عملونو پر مټ به ترې راووځي. چې دا 3 ډلې خلک: روغ رمټ خلاصېدونکي، ځپل شوي خلاصېدونکي، په اور کې سرکوز شوي. مسند احمد حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د جهنم پر ملا او د جهنم پر شا به پول کېښودل شي چې د سعدان په څېر غڼې به لري، اغزي به لري او خلک به پرې ورځي. نو ځینې به روغ رمټ خلاصېږي، ځینې به پکې تر ځپلو وروسته خلاصېږي او ځینې به پکې نښلي او اور ته به سرکوزې غورځېږي. د
ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه په روایت کې چې بخاري او مسلم را نقل کړی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پول په اړه داسې فرمایلي دي: په دغه پول کې به کړۍ، پنډۍ او کلکې پلنې راکړې شوې غڼې به وي چې مؤمن به ورباندې د سترګې د رنګ، برېښنا، تیزې هوا، کره اسونو او اوښانو په څېر رمټ تېرېږي. ځینې به تر رانیولو او کرې پرې کولو یعنې د ښکارې کولو وروسته خلاصیږي او ځینې به د جهنم په اور کې غورځېږي ان تر دې چې وروستی تېرېدونکی به په راښکلو تېرېږي. همدارنګه د بخاري او د مسلم بل حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اصغیو د لویوالي په اړه خبر ورکړی، فرمایي: په دوزخ کې کونډۍ او د سعدان په څېر غني دي. تاسې سعدان لیدلی؟ صحابو کرامو فرمیل: هو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د سعدان په څېر غني دي، خو لویي یې یوازې الله پیژني. خلک به د عملونو په کچه رانیسي، نو ځینې به د عمل له امله پاتې او هلاک وي، ځینې به په خپل عمل تړل کیږي او ځینې به ترې تېرېږي. او په صراط پول باندې د تېرېدونکو سرعت چې څونه به دوی تیز وي، په پول باندې د تېرېدونکو سرعت د ډېرې او کمې رڼا په کچه ده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: د صراط پول د تورې په څېر تیره او ښویونکی دی. خلکو ته به ویل کیږي چې د خپلې رڼا په کچه ځئ، نو ځینې به د ستورو د شغلو په څېر، ځینې به د تیزې هوا، ځینې به د سترګې د رپ او ځینې به د غښتلي ځوان په څېر د خپل عمل سره سم منډه وهي، ان تر دې چې د پښې د غټې ګوتې رڼا کوونکی شخص یو لاس به خلاصیږي او بل به نښلي، یوه پښه به خلاصیږي او بله به یې نښلي، خواوې به یې ورو سوځوي، خو چې ترې خلاص شي نو د الله رب العزت حمد به ووایي چې اور یې راوښود او ترې خلاص یم او داسې نعمت یې راکړه چې هېچ چا ته یې نه دی ورکړی. راځئ چې په دنیا کې د الله رب العزت د حکمونو پابند شو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ویناو او د ارشاداتو مطابق عمل وکړو، تر څو په هغه پول باندې الله رب العزت موږ ته تېرېدل اسانه کړي. او که چا د قرآن او د سنت نه سرغړونه کوله، ژوند یې په منکراتو او په بېحیایي کې تېروه، په شرک او په بدعت کې تېروه، هغوی دې په دې پوه شي چې دوی په دې پول باندې نشي تېرېدلی، د دې پول نه به لاندې جهنم ته ورځېږي. بس الله دې په موږ باندې رحم وکړي او رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو نور به واورو. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د پول تر کېښودو وروسته لومړنی کس به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي چې پرته له وارخطایي به په عزت سره تیر شي او امت به یې ورپسې وي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري او د مسلم حدیث دی، د جهنم په شا به پول کېښودل شي، نو زه او زما امت به لومړی پرې تېرېږو او په دغه ورځ به یوازې پیغمبران خبرې کوي او دا دعا به کوي: ای ربه روغ مو وساته، ای ربه روغ مو وساته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د صراط په پول کې هم د خپل امت لپاره دعا کوي. خلک به په پول باندې د عملونو په مټ تېرېږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ولاړ وي، د سلامتیا دعا به یې کوي. مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ستاسې لومړی نفر به د برېښنا، بیا د تیزې هوا، بیا د مارغه او بیا به د غښتلي سړي په څېر په منډه تېرېږي چې عملونو به روان کړي وي. ستاسې پیغمبر به په پول باندې ولاړ وي او وایي به: ای ربه روغې وساته، ای ربه روغې وساته، تر دې چې د بندګانو عملونه کمزوري شي او وروستی نفر به تللی نه شي. نو
خاپوړې به کوي، په کوناټو به ښویېږي. خو پوه شئ چې خپل ولي پالل او امانتداري به د صراط پول دواړو خواوو ته ځینې نیک عملونه هم د صراط پول ته راځي او خپلو ملګرو ته ګټه رسوي. چې خپل ولي پالل او امانتداري به د پول ښي او چپ لوري ته ولاړ وي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د مسلم حدیث دی، امانتداري او خپلوي پالل به ولیږل شي او د پول ښي او چپ لوري ته به ودرېږي. نو چا چې په دنیا کې خپل ولي پاللی وي او امانتداره وي، دا خپل ولي او امانتداري به یې د پول نه تېروي. له ځان سره فکر وکړئ چې په دغه ویرونکي ځای کې به په پول باندې روان یئ. لاندې به دوزخ وي، تور تم به وي، دوزخ به لمبې وهي او راپورته کیږي او ته به پرې د پاسه روان یې، چې کله ښویېږي او کله ځي. مخې ته دې خلک ښویېږي او اور ته غورځېږي. د اور ساتونکي ملایکې په کونډو او کړیو کې رانیسي او ته ورته ګورې چې سرښکته پښې پورته یې اور ته غورځوي. دا څومره ویرونکې منظره ده، دا څومره سخته زینه ده او څومره تنګه لاره ده. جنت ته یوازې مؤمنان داخلیږي، نور به ټول په اور کې ولیږي. وروسته تر دې چې مؤمنان په پول باندې تیر شي او له اوره خلاص شي، ځینې حقونه به د یو په بل باندې پاتې وي، نو الله رب العزت به یې جنت ته تر ننویستو مخکې ترې پاک کړي. الله رب العزت په صورت حجر کې فرمایي، ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا. ننوځي جنت ته په امن او د دوی په سینو کې کینه به ترې موږ وباسو، نو دوی به ونه شي. د مؤمنانو ترمنځ له جنت نه مخکې د غچ اخیستو دلیل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث دی چې بخاري را نقل کړی. کله چې مؤمنان له اوره خلاص شي، نو د جنت او دوزخ ترمنځ به په یو پول ودرول شي او په دنیا کې د ظلم غچ به ترې واخیستی شي. چې کله ښه پاک شي، جنت ته د ننوتو اجازه به ورته وشي، نو زما دې پر هغه ذات قسم وي چې د محمد روح د هغه په لاس کې دی، ستاسې هر نفر ته به په جنت کې خپل کور داسې ښه معلوم وي چې په دنیا کې به ورته هغسې معلوم وي. مؤمنان به په دغه ځای کې ودرول شي او الله تعالی به د دوی ترمنځ حساب وکړي او په دنیا کې د کړو ظلمونو غچ به یې واخلي او جنت ته تر ننوتو وروسته به یې ترمنځ هیڅ کینه نه وي، بلکې ټول به خوشحاله وي. ترمنځ غچونه اخیستل له جنت څخه مخکې او دا مهال به خلک د محشر سختي او ستړیا رانیولي وي چې په همدې لړ کې به قصاص او غچ هم واخیستل شي. په دې ورځ مال، اولاد، دینار او درهم ګټه نه لري او غچ به په نیکیو او بدیو اخیستل کېږي. که چا ظلم کړی وي او په دنیا کې د چا مال اخیستی وي او یا یې کنځلې کړي وي او وهلی وي، نو د ظلم په کچه نیکي به ترې واخیستل شي او هغه ته به ورکړل شي. که نیکي یې ختمې شي، نو د مظلومانو ګناهونه به پرې بار کړی شي، خو بیا هم د الله رب العزت رحم دا دی چې د دواړو ترمنځ صلح کوي، ظالم بخي او مظلوم خوشحاله وي. او ځینې خو داسې دي چې کله یې ګناهونه ډېر وي او نیکیانې ختمې شي، نو بیا الله رب العزت جهنم ته لیږي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه ورځ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ناست و، نو ویې تر دې چې مخامخ مبارک غاښونه یې ښکاره شو. چا پوښتنه وکړه، د الله رسوله څنګه دې وخندل؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، زما دوه امتیان د الله په مخ کې ودرېدل، نو یوې یې ویل، ای ربه، زما له دې ورور څخه زما د ظلم بدله واخله. الله به ظالم ته ووایي خپل ورور ته دې د ظلم بدله ورکړه. هغه به وایي، ای ربه، له ما سره یوه نیکي هم نه ده پاتې. مظلوم به ووایي، ای ربه، زما ګناهونه دې واخلي. په دې ځای کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له سترګو اوښکې وبهېدې
وغږېدې او بیا یې وفرمیل دا داسې ورځ ده چې خلک به په نورو د ګناه اچولو ته اړ شي. بیا الله رب العزت د حق غوښتونکي ته وویل سر پورته کړه. چې سر یې پورته کړه ویې فرمیل ای ربه د سرو زرو ښارونه او بنګلې وینم چې ملغرلې ورته راځوړندې شوي دا د کوم پیغمبر دی او د کوم صدیق یا د کوم شهید دی؟ الله به ووایي دا د هغه چا دي چې ما ته یې قیمت راکړه. دا به ووایي د دې قیمت څوک پوره کولی شي؟ الله به ووایي ته. دا به ووایي څنګه؟ الله رب العزت به ورته ووایي په دې چې خپل ورور معاف کړي. دا به ووایي ای ربه معاف دې الله رب العزت به ورته ووایي د لاسه یې ونیسه او جنت ته یې بوځه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل الله نه وویرېږئ او په خپلو منځونو کې صلح وکړئ ځکه چې د قیامت په ورځ الله رب العزت د مؤمنانو ترمنځ صلح کوي. په غچ اخیستلو سره د صراط نه مخکې پیل شوی حساب سرته رسیږي او له چا نه چې د خلکو حقوق واخیستل شي خامخا به غمجنېږي خو یوازې جنت ته په ننوتو یې ټول غمونه له منځه ځي. د الله رب العزت نه وویرېږئ او په خپلو کې جوړ شئ ځکه چې الله رب العزت د قیامت په ورځ د مؤمنانو ترمنځ صلح کوي. خو موږ یو بل وژنو. الله دې په موږ رحم وکړي. پاتې شو د بې پیغمبره خلکو حال دا به واورو خو په بلې خپرونه کې. نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي